Definition of simple present tense. په مخکنی ویډیو کې مو د ټینس یا زمانه او د زمانه د دولسو برخو د سپلن ډول تعریفونه وکړل سره له مثالونو. ان شاء الله چې هغه ویډیو به مو کتلې او زده کړې وي چې زمانه څه شته وایي څه ډول برخې لري. خو اوس راځو د ټینس یا زمانه د هغه دولسو برخو تشریح کوو خو لږ داسې په تفصیلي ډول سره. مثلا اوس د اوله زمانه چې سیمپل پریزنت ټینس یعنی ساده حاضره زمانه ده. دا تشریح کوو دا رقم چې دا زمانه د چی لپاره استعمالیږي. په مثبت جملې کې څه رقم استعمالیږي، په منفي یا په سوالي جملې کې څه رقم او څه ډول کارول کیږي. او هو تاسو باید په دې پوه شئ که مو دا زمانه سیمپل پریزنت ټینس په ښه ډول سره زده کړه نو به بیا کوم یوولس زمانې چې نورې پاتې دي په داسې هوسا ډول سره به زده کړي هغه د پښتنو په اصطلاح شپپو بلل شي. مثلا خیر راشي چې لږ وضاحت ورکړو. Definition of simple present tense. Simple present tense is used to describe habits, daily routines and general facts. یعنی simple present tense یا ساده حاضر زمانه هغه زمانه ده چې habits یعنی عادتونه، daily routines ورځني کارونه او general truths عمومي حقیقتونه بیانوي. For example, I go to school. زه ښوونځي ته ځم. یعنی دا زما عادت او زما کار دی په هر ورځ کې. She eats food. هغه ښځه یا هغه میرمنه خواړه خوري. هر ورځ یې خوري. هر ورځ لا څه کوي په هر ورځ کې 3-4 وارې خوري. نو دا عادت شو. The sun rises in the east. لمر له ختیځه راخیږي ګوري هر ورځ چې دا مثال د عمومي حقیقت هم دی او د عادت هم. دا خو یې تعریف او مثال شو د سیمپل پریزنت ټینس. اوس راځو دا زده کوو چې دغه زمانه څه رقم ترتیبیږي، جوړښت یې څه رقم. Structure of simple present tense. ساختمان یا جوړښت د ساده حالي زمانې. تاسو خو اول دغه ترتیب ته ښه په غور سره وګورئ چې دغه ترتیب په مثبت جملې کې کارول کیږي. د منفي یا د سوالي جملې جوړښت بیا بیل دی چې را بشي ان شاء الله. اولا په جملې کې سبجیکټ یعنی فاعل، فعل یا کارکونکی ایښودل کیږي چې دا هغه شی دی چې جمله په د سره شروع کیږي. ځکه خو په جملې کې موضوع پر د باندې جوړه ده، فعل یا کار دغه سبجیکټ کوي یا هم حال د بیانېږي په جملې کې. نو له دغه جهته دغه سبجیکټ په جملې کې تر ټولو مهم، تر هر څه مهم دی. خو دغه سبجیکټ کله کله اسم ظاهر یعنی ښکاره نوم لکه احمد، محمد، اسد، محمود، علي او داسې د نور شان نومونه او کله کله بیا نوم نه وي بلکې پر ځای ضمیر یعنی قایم مقام د ذکر وي چې دغه د ناون بحث هم په مخکنی ویډیوګانو کې ذکر کړل شوی دی چې دغه ضمایر بیا په خپل کور کې په عدد او شمیر کې 9 دانې دي. خیر که چېرته د دغه بحث یعنی ناون چې اسم چی ته وایي ضمایر څنګه راځي او چی لپاره استعمالیږي د دغه بحث تشریح غواړي نو دغه ویډیو د سره تعقیب. دوهم شی چې په جملې کې ذکر کیږي هغه ورب یعنی فعل دی. خو ورب خپل درې حالتونه لري چې په دغه درو حالتونو کې دلته اول حالت یعنی سیمپل فارم راځي. تاسو باید دې خبرې ته فکر وکړئ چې موږ دلته صرف د ساده حاضر زمانه تشریح کوو. نو په دغه زمانه کې چې دغه شان ذکر کیږي لکه ورب، پروناون، ناون یعنی فعل، ضمیر، اسم دغه رقم نور شان د دغه شان بحثونه مخکې په مخکنی ویډیوګانو کې تیر شوي دي بیا نه راګرځو. په دریم ځای کې د جملې کامپلیمنت یا آبجیکټ یعنی هغه شی چې جمله باندې پوره کیږي دغه ذکر کیږي. خیر اوس راځو مثالونه. For example, Ali drinks water. Ali اوبه څښي. اوس تاسو دغه مثال او هغه مخکنی سټرکچر د سیمپل پریزنت ټینس چې موږ بیان کړي تاسو دغه مثال او هغه سټرکچر سره مقایسه کوئ بیا نه هغه رقم حالت اول سره ذکر او سبجیکټ دلته هم نوم دی د علي دا یو ناون دی. په دوهمه درجه کې حالت ورب فرست فارم ذکر دی. دلته بیا drink چې دا دغه ورب اول حالت دی چې دویم حالت یې drink DRANK دی او دریم حالت یې بیا drunk DRUNK دی او وروسته په دریمه درجه کې حالت کامپلیمنت یا آبجیکټ ذکر دی. دلته واټر دی چې دا هغه شی دی چې دغه جمله باندې پوره کیږي. بل مثال we go to university. موږ مدرسې ته ځو. they come here. هغوی دلته راځي. خو یوه خبره چې ډیره مهمه هم ده چې باید وشي هغه دا ده چې دغه زمانه سیمپل پریزنت ټینس په مثبت جملې کې یوازې، په منفي یا سوالي جملې کې بیا دا ترتیب نشته. صرف په مثبت جملې کې یو بیل ترتیب لري چې هغه ترتیب په داسې ډول سره دی. که چېرته سبجیکټ د یو مثبت جملې واحد اسم یعنی یو نوم یا هم واحد نوم نو ذکر پر ځای واحد ضمیر لکه هی، شي یا ایټ دغه استعمال شوی و. اوس نو ته د ورب اخري حروف یا تورو ته وګوره چې شي دي. که چېرته بغیر له دې حروفو څخه لکه اس، ډبل اس، ای اس، اس ایچ، سی ایچ، او ایکس، زیډ، واي، اف یا اف ای
د دغه حروف څخه بغیر نور حروف راغلي وو نو په اخر کې د ورب صرف یوازې اس زیاتیږي بل شی نه. For example, drink چې معنی یې ده څښل مساوي drinks یا eat چې معنی یې ده خوړل مساوي eats. او که بیا په اخر کې د ورب دا حروف راغلي وو مثلا په دغه مخکنی حروفو کې بغیر له وای یا هم اف او اف ای څخه دغه نور حروف چې تاسو ته ښکاري دغه راغلي وو بیا نو په اخر کې د ورب ای اس زیاتیږي یعنی اس سره له ای. مثلا watch چې معنی یې ده کتل د یو شي په اخر کې سی اچ توري راغلي دي مساوي له watches سره. او که چیرته په اخر کې د ورب وای راغلی وو بیا نو مخکې تر وای وګوره کوم توري راغلي دي یعنی کانسوننت بیا غږ توري دي او که واول یعنی غږ والا توري دي. که چیرته واول بیا یې هم په اخر کې د ورب صرف اس زیاتیږي او که چیرته واول نه بلکې یو کانسوننت بیا غږ توري راغلی وو بیا نو دغه وای له دغه ورب څخه غورځول کیږي پر ځای آی ای اس راځي. For example, try چې معنی یې ده کوشش کول په اخر کې یو وای مخکې حرف یې کانسوننت یعنی بیا غږ توري چې آر دی راغلی دی مساوي له try سره. او که چیرته اخر کې د یو فعل اف یا هم اف ای راغلی وو چې دغه قسم وربونه بیخي لږ یعنی نادر دي چې راشي بیا نو دغه اف یا اف ای غورځول کیږي پر ځای وی ای اس راځي. خو دا د ستاسو په یاد وي چې دغه ترتیب صرف په مثبتې جملې کې دی په منفي یا سوالي جملې کې بیا دغه ترتیب نشته. خیر دا خبر مو مخکې هم درته کړی و. اوس به نو انشاءالله پوه شوي یاست او هو اوس نو که هر رقم اگزامپل د مثبتې جملې په سمپل پرزنټ ټنس کې ذکر کړل شي تاسو به په پوهیږئ نور به دا ستونزه نه وي چې دلته ولې د ورډ په اخره کې اس یا ای اس یا هم نور څه اضافه کیږي او زیاتیږي. دا رقم I read a book زه یو کتاب لولم. She writes a letter هغه ښځه لیک لیکي. Structure of negative sentence د مثبتې جملې د structure یا ساختمان جوړښت خو وشو. اوس راځو د نیگیټیو یا منفي جملې د ساختمان جوړښت کوو په سمپل پرزنټ ټنس کې په داسې ډول سره. تاسو خو اولا ودې ساختمان ته چې تصویر کې درته ښکاري ښه په غور سره وګورئ. تاسو ګورئ په منځ کې د ساختمان د مثبتې جملې او د منفي جملې داسې خاص فرق نشته خو کوم فرق چې شته هغه اضافه توب د ډو او ډز وربونو او د کلمې د نار دی چې په نفي دلالت کوي. نور داسې خاص تحول نه دی راغلی مثلا چې سبجیکټ او ورب سره واوړي یا نور تحولات. راځو چې تشریح کړو. اولا د مخکې په شان سبجیکټ یا د جملې فاعل هغه کوونکی د فعل ایښودل کیږي چې مخکې یې پوره تشریح وشو. په دوهمه درجه کې د ډو او د ډز وربونو ایښودل کوو. اوس دغه ډو او ډز دي څه دا وایي څه شته او استعمال یې د څه شي لپاره راځي چې دغه بحث لږ تشریح ورکړو. ډو او ډز اصلي معنا یې ده کول. مثلا I do this work زه دغه کار کوم. خو لیکن دلته چې په نیگیټیو سمپل پرزنټ ټنس جملې کې استعمال کړل شي نو دلته صرف د هیلپر وربس یعنی مرستندویه مرسته کوونکي وربونه په معنا سره راځي ځکه دا د انګلیسي ژبې خپل ځان ته یو قانون او پالیسي ده چې که د سمپل پرزنټ ټنس نیگیټیو جمله دا رقم وایي مثلا I not play چې معنا یې ده زه نه شروع کوم یعنی مطلب یې دا دی چې ډو یا ډز ورسره استعمال نه کړل شي نو دا جمله په انګلیسي قاعدې کې خلاف له قیاس څخه ده بلکې اصلي جمله باید دا رقم جوړه او وویل شي چې I do not play. نو مطلب یې دا دی ملګرو چې په نیگیټیو سمپل پرزنټ ټنس کې دغه ډو او ډز په معنا سره د هیلپر وربس استعمالیږي یعنی مرسته کوونکي فعلونه صرف په جملې کې د هغه اصلي ورب سره چې play write دغه نور فعلونه دي د دغو اصلي فعلونو سره مرسته کوي. اوس دغه مرسته یې څه شي ده دا به تشریح کړو. نو دغه مرسته یې په داسې ډول سره ده مخکې مو په پوزټیو یعنی مثبتې جملې کې دا وویل که چیرته سبجیکټ یعنی هغه شی چې د جملې په سر کې جملې فاعل د جملې په سر کې ذکر کیږي سبجیکټ واحد اسم یا هم واحد ضمیر نو د ورب په اخر کې دا شی استعمالیږي لکه اس ای اس آی ای اس یا هم وی ای اس. خو دلته خبره دلته په نیگیټیو منفي جملې کې خبره د هغه مثبتې جملې بالعکس دا رقم چې دلته دغه ډز چې هیلپر ورب دی او په اخر کې ای اس هم راغلی دی دغه ورب هغه د اس ای اس یا هم آی ای اس بار په وجو اخیستی دی یعنی د ورب اول فارم سره د مخکینی شان لکه اس ای اس آی ای اس یا هم وی ای اس نه راځي. اوس پاتې دا خبره شوه چې په دغه دوه وربونو کې ډو د چیش لپاره او د چیش سره استعمالیږي او ډز به د چیش سره استعمالیږي. راځئ چې تشریح کړو. ډو مساوي د آی یو وی ان ډي سره یعنی هغه ضمایر چې جمع وي او یا هم لپاره د واحد متکلم استعمالیږي لکه آی. انشاءالله پوهېدلی به یاست یعنی خبره هوسا ده او ډز بیا مساوي د هی شي ایټ and singular nouns یعنی واحد اسمونه سره دی. دا مخکنی بیان خو د دغه دوه وربونو لکه ډو او ډز تشریح و.
اوس راځو بیرته خپل سټرکچر ته. مخکې مو وویل چې په دوهمه درجه کې ډو او ډز وربونه ایښودل کېږي. په دریمه درجه کې بیا کلمه د ناټ ایښودل کېږي، ځکه خو دغه هغه کلمه ده چې نفي راولي په دغه جملې کې. په څلورمه درجه کې بیا د ماین ورب یعنی اصلي ورب اول فارم اول حالت ایښودل کېږي. د دې وروسته بیا په پنځم ځای کې وروسته تر اصلي ورب آبجیکټ یا کمپلیمنت ایښودل کېږي. راځو اگزامپلز یعنی مثالونه ته. I do not play the football. زه د فوټبال لوبه نه کوم. He does not eat the food. هغه خواړه نه خوري. They do not drink the tea. هغوی چای نه څښي. دغسې نور زیات مثالونه باندې جوړېږي. Structure of interrogative sentence. اوس راځو د interrogative یا سوالیه جملې د ساختمان جوړښت کوو په simple present tense کې په داسې ډول سره. دغه ساختمان ته تاسې لږ متوجه شئ، انشاءالله پوه به شئ، ځکه چې مخکې مو هم دوه structures چې یو د پوزیټیو مثبت جملې structure او بل د نیګټیو منفي جملې structure تیر کړي دي. نو به خامخا دغه د interrogative د سوالیې جملې structure دغو نه قطعه درته اسانه وي. خیر راځو بیا یې هم لږ تشریح کوو. دا رقم دلته په دغه structure یا ساختمان کې اولا لږ تحول راځي. څه رقم؟ هغه دا چې subject وضعیت ته د helper verbs چې do یا does دي ځي او helper verbs بیا وضعیت ته د subject راځي. نور ساختمان پر هغه مخکني ډول باندې پاتې کېږي. خو یوه خبره شته چې دلته یې باید وکړو، هغه دا چې په سوالیه جملې کې موږ باید په اخر کې د جملې د سوالیه نښان یا علامه چې تاسو یې د ویډیو کې ګورئ دغه باید خامخا کښېږدو، ځکه که دا کښېنښودل شي نو بیا به دا څنګه معلومه شي چې دا اوس سوالیه جمله ده که مثبت. نو باید دغه خبرې او دغه فعل ته مو فکر وي او د دغه ساختمان په اخر کې مو هم دغه علامه ور اضافه کړې ده، ځکه چې دا ډېر مهم شی دی په سوالیه جملې کې. خیر راځو مثالونو ته. For example, do you play cricket? آیا ته کرکټ کوې؟ Does she go to school? آیا هغه ښځه ښوونځي ته ځي؟ انشاءالله پوه شوي به یاست په مثالونو باندې. ګرانو دوستانو دا وه simple present tense یعنی ساده حاضره زمانه، خو په اکشن یعنی عمل کې چې څه رقم دغه زمانه استعمالېدل هغه مو بیان کړل. او انشاءالله دا خبره چې simple present tense د حالت لپاره څنګه کارول کېږي او د دارایي یا ملکیت لپاره څنګه استعمالېږي د هغه لپاره به یوه مکمله ویډیو ولرو. که یې دلته تشریح کړو نو به ویډیو زیاته اوږده راشي. او یوه بله مهمه خبره زیاته مهمه زما لپاره هغه دا ده چې